ژوندوبه ژوند بایللې ندلا ژوند یم خود مکټول راته ورشه په هوا ژوند یم په هوا ژوند یم مرګ پخله نه غواړم را بشي په خپله نیټه. په دې ویډیو کې به درته د لوړو زده کړو د وزیر د وضاحت په اړه وینا ولرو چې د لوړو زده کړو وزیر به په دې اړه وضاحت ورکړي چې ولې پوهنتونونه بند شوي دي. همدارنګه به د پوهنتونونو د بندېدلو په اړه د اسلامي امارت د مشهورو مبارزینو ځینې لیکنې او ویناوې په دې اړه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه پاتې شئ راته. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. د نجونو د پوهنتونونو بندول په نړیواله کچه غوغا راپورته کړې ده. د دغې غوغا تر ټولو ستر لامل په بېدلیله ډول د مکتبونو او د پوهنتونونو بندول دي. په دغه فرمانونو کې چې د مکتبونو همدارنګه د پوهنتونونو د بندولو په اړه راغلي په هغې دواړو فرمانونو کې پرته له کوم دلیل ذکر کولو څخه د هغې تر امر ثاني پورې د بندولو یادونه شوې وه. دغه غوغا وروسته له هغې نوره هم اضافه شوه چې د نجونو پوهنتونونه هم بند شول او په فرمان کې د بندولو کوم دلیل او لامل هم نه ذکر شوی او یوازې تر امر ثاني پورې معلق کړی و. نن شپه 8:30 بجې به د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم په دې اړه چې ولې پوهنتونونه بند شوي دي د ملي تلویزیون سره مرکه وکړي چې دغه مرکه به د ملي تلویزیون همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت پر رسمي پاڼو خپره شي. خو دا چې د لوړو زده کړو وزیر دی د پوهنتون بندولو ته کومه توجیه ولټوي تر اوسه نه ده معلومه چې د کوم لامل او علت له مخې پوهنتونونه بند شوي دي. آیا دا کومه سیاسي لوبه ده او یا هم شرعي اړخ لري؟ د پوهنتونو بندول د اسلامي هیوادونو څخه نیولې تر کفري او غربي او همدارنګه نړیوالو سازمانونو په کور دننه په پراخ کچه وغندل شو او دغه کار یې د هیواد د وروسته پاتې والي لپاره یو لامل په توګه یاد کړی ده چې افغانان له پرمختګ څخه وروسته پاتې کیږي او د بې تعلیمۍ کچه نوره هم اضافه کیږي. ورسره د اسلامي امارت مشهور مدافع جنرال مبین پر خپل ټویټر پاڼه یو تازه ټویټ کړی ده. ښاغلي جنرال مبین پر خپل ټویټر پاڼه کې په دغه ټویټ کې لیکلي دي: زه مستعار نه یم، دا نظام مې خپل کور ده، د دغه نظام لپاره مې قرباني ورکړې، هیڅ چاته اجازه نه ورکوم چې زما خویندې د صلیبي ښامار په خوله کې واچوي. استاد یاسر به ویل چې د ډار ثقافت مات کړئ. شهاب الدین شیخ صاحب به ویل علم فرض ده په نر او ښځه باندې. راشه مشران نن دې د خپلې فتوا دفاع وکړه. دا هر څه دردونکي دي. مخنیوی د نظام فرض جوړیږي. په ورځ د محشر به د الله جل جلاله په وړاندې هیڅ جواب هم نه لري. زموږ د عزت ساتنه وکړئ مشرانو، په لوی لاس مو نظام ته ستونزې مه جوړوئ، بیا به مو د صلیبي ښامار خولو ته مه اچوئ، بیا د خویندو د عزت اعلان ته مه وړاندې کوئ. یو بله مسله چې په ټولنیزو رسنیو کې د پوهنتونو له بندولو څخه وروسته رامنځته شوې هغه ملا او اسلامي شاعرو ته سپکاوی ده. زیاتره هغه کسان چې له مخکې نه هم اسلامي امارت سره مخالف وو په خپلو فیسبوک پاڼو همدارنګه ټویټر پاڼو کې داسې ټویټونه کړي دي چې ګواکې هغه ملا او قاري چې د خپلو ماشومانو د تعلیم لپاره نیولی و یې ماشومان له دغه درس ویلو څخه منع کړي دي او هغه قاري او ملا ته یې رخصت ورکړی ده. همدارنګه له دې پرته د ملا او قاري په اړه نورې خبرې هم شوي دي چې دغه ډول خبرې د یو مسلمان په توګه ډېرې ځورونکې دي. که څه هم دغه پریکړه به ژر بیرته واخیستل شي او یا به دوامداره پاتې شي، تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه پریکړې به لنډ مهال وي او که اوږد مهالې وي او یا د دغه پریکړې تر شا کوم موخې پرتې دي او ولې دغه پریکړه شوې. خو د دا ډول پوسټونو کول او د دا ډول غبرګون ښودل یو نامعقول غبرګون ده چې د افغاني ټولنې سره اړخ نه لګوي. دا ټول ملایان او عالمان او قاران د دغې پریکړې ملاتړ نه کوي. موږ وینو چې هیڅ عالم او مولا د مکتبونو پوهنتونونو بندول نه دي ستایلي، نو باید پړی هم پر دوی وانه چول شي او بې ځایه د خپلو ماشومانو وخت ضایع نه شي او د اسلامي تعلیماتو څخه لرې نه شي. که څه هم دغه پریکړه ډېره ناهیلي کوونکې ده او افغانان یې له ډېرې ناهیلۍ سره مخامخ کړي، حتی د اسلامي امارت خپل مبارزین هم ورڅخه ډېر ناراضه دي او د دغه پریکړې د ډېر ژر بیرته اخیستلو په لټه کې دي ترڅو دغه پریکړه ډېر ژر بیرته واخیستل شي او د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیستل شي. همدارنګه جنرال مبین په یو بل پوسټ کې په طنزیه ډول لیکلی دي:
په کابل کې خو ښځې داسې راته په قهر ګوري چې ته به وایې چې پوهنتون ما وربند کړی ده. همدارنګه ښاغلي جنرال موبین د خپل ټویټ لاندې څو سکرین شاټونه پوسټ کړي دي چې په دغه سکرین شاټونو کې د افغانانو تېښتې ته اشاره شوې ده چې د دغې پریکړې څخه وروسته د افغانانو د تېښتې کچه لا نوره هم ډېرېدلی شي او په قاچاقي ډول خارجي هیوادونو ته د افغانانو تېښته به لا زیاته کړي. په دغه سکرین شاټو کې چې ښاغلي جنرال موبین د خپل پوسټ لاندې شیر کړي راغلي واوره ته خو راشه لږ وګوره دلته په اسلام آباد کې د غربیانو په سفارتخانو څومره رش و کش جوړ دی. دا رش و کش چا جوړ کړی ده؟ 95% یې زموږ افغانان دي چې اکثره برخه یې د وطن درنې پیغلې او ښځې تشکیلوي. دا رش داسې نه دی چې ورځ په ورځ کمیږي بلکې ورځ په ورځ زیاتیږي. ولې په دومره ستر تعداد سنګین افغانان له وطنه تېښته کوي او دلته د خارج تللو لپاره بې عفته کیږي؟ علت یې څه ده؟ څنګه یې کنټرولولی شو؟ نظام په دې اړه څه پلان لري او که نه؟ خو دا هم ولاکه چندیانې منطق وي چې پرېږده لاړ دې شي. ولې دې لاړ شي؟ تاسو څه فکر کوئ چې دوی له وطنه وتښتي نو له غرب نه به درته تحفه راوړي؟ مجاهدین او زیږه پښتانه به راولېږي او که د هېواد او نظام سرسخته دښمنان؟ دوی ستونزې ته د یو اساسي مشکل په سترګه وګورئ. سینې مو پراخه او مخالفین مو پر ځان راټول کړئ. داسې نو مه کوئ چې کوتک دې په لاس کې نیولی وي، نه احمد ګورئ او نه محمود. دا وطن د ټولو ګډ کور دی نو د خدای په لحاظ له دې خواږه کوره خلک مه زړه تورې کوئ او مه یې شړئ. دا نړېدلی کور جوړ کړئ او د جوړولو لپاره باید یو بل سره وزغمو تر څو به له وطنه دا تېښتې لړۍ روانه وي. که رښتیا مو 20 کاله د همدې لپاره مبارزه او قرباني ورکړې وي چې وطن به ښېراده کوو نو بیا ځانونه لږ درسم کړئ، لږ د ولس مشکل در سره واورئ. د مشکل اورېدو لپاره حتمي ده چې چاپلوسان او ستا د هرې خبرې ته چک کوونکي له ځانه لرې کړئ. د دغه عکسونو په پای کې یو نوټ هم لیکل شوی ده. له دغې نوټ څخه دا نه جوتېږي چې دا د جنرال موبین خپله لیکنه ده او یا هم جنرال موبین ته چا لیږلې ده، خو د لیکنې له ظاهر څخه داسې معلومیږي چې ګواکې دغه لیکنه د جنرال موبین ته بل چا لیږلې وي او بیا د جنرال موبین پوسټ کړي وي. په دغه نوټ کې راغلي دي: په تیرو څو ورځو کې چا رمباړیز کړم، چا د ریاستونو د بندیخانو تهدید او چا په سپکو الفاظو ونازولم. حال دا چې تر پرونه هم دا زه وم چې تر څنګ دې ولاړم او اشغال مې در سره په ګډه رټه. دا چې نظام دې راغی نو د یو افغان په صفت ستا اصلاح همداسې پر ځان فرض بولم لکه څنګه مې چې تر پرونه ستایلې. خیر که ته مې په هر نوم یادوې د یو ودان او سوکال افغانستان په هیله. د اسلامي امارت یو بل تن مدافع او فرهنګي فعال مولوي ضیاء الرحمن اصغر پر خپله ټویټر پاڼه د شمس المشایخ چې هغه په ژړغوني غږ سره چارواکي خپلو کارونو ته متوجه کوي او ورته وایي چې باید خپلو کارونو ته توجه وکړي او د هغو غریبانو غم وکړي چې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. نن هغه غرو ته لاړ شئ چې په کومه ونه پورې د شهیدانو وینې لیکلې دي هغه ته خو بیا ورشئ. نن خو د هغه شهید کونډې ته ورشئ چې تر اوسه پورې د شهادت معلومات نشته ورته چې ما مېړه شهید ده، بندي ده، چیرې ده. نن خو د هغه یتیم اواز واورئ چې هغه د خپل پلار په انتظار ده چې کله به راشي کور ته. پښتنو کې ما ته خوندونه اخلو، دی د غاړې کاري نه لري. زموږ کور ته مدرسې کار شروع ده او د خلکو په تعاون کار شروع ده او لوی کار وشو الحمدلله. دا تریلې او دا موټرو سیمټې را روان دي، خلکو کې دا خبره خوره شوې چې دا خپل شخصا لوی سرمایه‌دار ده. نو د دغې وجې نه دا حال موږ ته معلومېږي. قسم د اکثر وخت کدې راځي په کور کې دماغ کړي په د ونو نیسي چې خلیفه صاحب ته یې چې موږ ته د پړۍ په زړه سوچي. د موږ د زخمیانو د بندیانو غم وکړي، د موږ د یتیمانو بچیانو د ډوډۍ غم وکړي، موږ ته د یوې کوټې د جوړولو غم وکړي. قسم د ټولو څو جوماتو والا خلک راغله چې در چاردیواري پوره شوې ده، چت پاتې د خلیفه صاحب که ته کومک وکړي دا جومات راته جوړ کړي. نن د امیر له تمه شکېدلې ده، غریب ته منډې وروي ځکه امیر دروازه بنده ده. هغه چا ته خلاصېږي چې هغه د دغوندې امیر وي، د دغوندې قدرتمن وي.
لوی تاجر وي لوی مالدار وي چې څوک د زړه ارمان لري څوک د مسکنت ته په عذاب دي د یوې ګولۍ مړۍ په ارمان دي د پورونه په عذاب دي هغه په 3 میاشتو کې انتظار دي هغه ته ملاقات نه ورکول کېږي قسم بالله دا حساب درته روان ده په ما تبر روان ده د څه نه چې تاسو ته وایم د خدای دې دغه حساب نه ډارېږم چې دا خبر درته بیانوم لږ خدای ته توجه وکړئ لږ بیرته زړه کتابونه وګورئ مناقب د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګورئ حیات زندگی د صحابه وګورئ مناقب د اولیاء وګورئ هغو د ژوندوبه لبایللې ندلا ژوند یم خود مکټو لرا تور شا نو ژوند